په دې ویډیو کې تاسو دا ماشين ګورئ. دا ماشين خاص د ونه د بیخونو لپاره جوړ شوی دی. کوم ځای کې چې آبادیانې کېږي، یعنې د دې ماشين په واسطه باندې کوم بیخونه د ونو صفات دي په ځمکه کې، هغه بالکل په د دې ماشين په واسطه باندې د بیان وړلی شي. یعنې تاسو کتلی شئ چې نړۍ څومره پیشرفت کړی ده. حتی د دې دپاره هم داسې یو ماشینونه جوړ کړي دي چې بالکل په ځمکه کې کومې ونې بیخونه چې پاتې دي هغه په مکمله ډول د بیان وړلی شي. یعنې تاسو ګورئ دا ماشین هم SCB 50 پرو نوم لري. دنیا په مکمل ډول یعنې د پیشرفت په حال کې ده. ورځ په ورځ یو نوی ټکنالوژي، یو نوي ماشینونه راباسي چې نړۍ هم حیرانه کوي او خلک هم حیرانه کېږي ورته. ما ته ډېره جالبه ښکاره شو داسې ماشینونه چې زیاتره هغه څه دي، یعنې نړۍ ته دا ښایي چې موږ څومره پیشرفت کوي. دا هم ټول د انسانانو د خوا نه جوړ شوي دي. هر سړی سوچ فکر لري، یعنې هر کار کولی شي. په دې دنیا باندې الله تعالی هر مخلوق ته، هر انسان ته دومره توانایي ورکړې ده چې د خپل مغزو د خپل ذهن په واسطه باندې داسې ټکنالوژیانې جوړې کړي چې خلک ډېر زیات حیرانه کړي، یعنې د هغې په واسطه باندې مختلف شیونه جوړ کړي.